د کاڼي کرښه پخوانو هره خبره کړې د کاڼي کرښه پخوانو هره خبره کړې د غریبانو بخکته ځي په بره نه ځي واه او راشه زمونږ د لار ملګری شه چې ډار دې نه وي راشه زمونږ د لار ملګری شه چې ډار دې نه وي فکرمند صاحب راشه زمونږ د لار ملګری شه چې ډار دې نه وي او داسې بېلارې بېګودر څوک د لښکره نه ځي زبردست د زړه په غوښو مې پاللې خو متل نه شولې افغان صاحب د زړه په غوښو مې پاللې خو متل نه شولې بلا دې وخم څوک نهار د چا د دره نه ځي زبردست بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مینوالا زه یم محمد علی افغان د صدای خیبر نه نیغ په نیغه تاسو سره امید لرم چې روغ جوړ وو او ژوند نه مزې او خوند اخلو راغلی یو قایل صاحب خواله یو ځل بیا موږ سره مخکې یوه مرکه شوې وه قایل صاحب په پروګرام کې ته ستړي مه شوي یې مننه کوم افغان صاحب ته یاسین فکرمند صاحب ډېره شکریه چې راغلو ټیم مو وخت او مننه کوم شکریه او نه تر دې دمه پورې لکه تا د لیک په اړه هم خبرې وکړو چې تر دې دمه پورې تا د پښتو لیک چې کم دی په غزل کې یا نظم کې یا کم یو کې زیات شوی دی او څومره لیک ته کړی افغان صاحب ما خو تقریبا لیک ډېر زیات دی او ما زیاتتر غزلې لکه خوښ یم دي غزلې لیکم نور هم شته ټپې هم شته رباعي هم شته نظمونه مې هم لیکلي دي او بس روان مر شپې دي لنډوي او د کتاب په اړه یې څه خیال دی افغان صاحب فلحال خو ما کتاب ته لکه زمینه نه برابره کوشش کوم چې وخت انشاءالله کتاب هم زه چاپ کړم خو فلحال لکه ما ویله نشته هغه ما ته کتاب چې کوم چاپ دی هغه زمینه ما ته نه برابره شو ټیک اوس د موږ یوه خپرونه دغه دومره ټیم هم نه وي بس چې څومره معلومات موږ تاسو راوشول نو موږ مینوالو له لکه څه راوړي دي مینوال چې موږ کوم دي د صدا خیبر په هغه باندې پاڼه باندې موږ ګورو دوی ته هم زه سلامونه کوم نیکې هیلې احترامات هغو ته یو څو هغه زه شعرونه لیکم درې شعرونه زه هغه ته وایم مینوالو ته هغه نه پس زه خپل غزل ته راشم ارشاد افغان صاحب یو درې شعرونه غزل نه وړاندې وی چې د کاڼي کرښه پخوانو هره خبره کړې د کاڼي کرښه پخوانو هره خبره کړې د غریبانو بخکته ځي په بره نه ځي واه او راشه زمونږ د لار ملګری شه چې ډار دې نه وي راشه زمونږ د لار ملګری شه چې ډار دې نه وي فکرمند صاحب راشه زمونږ د لار ملګری شه چې ډار دې نه وي او داسې بېلارې بېګودر څوک د لښکره نه ځي زبردست د زړه په غوښو مې پاللې خو متل نه شولې افغان صاحب د زړه په غوښو مې پاللې خو متل نه شولې بلا دې وخم څوک نهار د چا د دره نه ځي زبردست غزل د افغان صاحب چې رازا ته د چا ویل چې د غره په سر لار نه وي رازا ته د چا ویل چې د غره په سر لار نه وي د شګو دیوال څه د هوا زور لره که نه واه ډېر زبردست تا وکړه ما ونه کړه د پښتون د سر سودا تا وکړه ما ونه کړه د پښتون د سر سودا ولا د ټینګې نوم د پیغور لره که نه افغان صاحب مطلب چې زما اندېښنې څنګه وي ری چې بادې دی زما اندېښنې څنګه وي ری چې بادې دی او اور لګي د خپل چراغ نه کور لره که نه زبردست او بله مقطع دا یو ځل بیا مقطع چې زما اندېښنې څنګه وي ری چې بادې دی او اور لګي د خپل چراغ نه کور لره که نه او ته هم لکه پتنګ د شمې جاروتې سوځلې افغان صاحب ته هم لکه پتنګ سوځلې جاروتې د شمې نیولې اندامونه مخ خپل اور لره که نه زبردست او بله مقطع فکرمند صاحب چې په غاړه درته ناست یم اندېښمن یم غېږ نیولې په غاړه درته ناست یم اندېښمن یم غېږ نیولې او خاموشه سمندره دسته شور لره که نه قایله پسرلی د ستا نغمې د اورېدو دي قایله پسرلی د ستا نغمې د اورېدو دي قایله پسرلی د ستا نغمې د اورېدو دي درځمه بیا راځم د زړه ټکور لره که نه زبردست ډېر ښکلی قایل صاحب بس مینهوالو خو په یو غزل تنده نه ماتېږي نو یو غزل نیم بیا راسره شریک یې افغان صاحب دویمه غزل ده تا په اجازت باندې ارشاد وی دلته 69 مخ را ځوړند دی
دلته عینې سټ مخ را ځوړند دي فکرمن سي دلته عینې سټ پخ را ځوړان دي دلته ډیوې مراوړې ړانده اوسي دلته سترګور او خلاور څه کوي دلته سترګور او خلاور څه کوي دلته کې ګونګي اوسي کاڼه اوسي او هلته نفرت هات ته رسېدلې وي هلته نفرت هات ته رسېدلې وي او چېرته چې بدبخته پښتانه اوسي ډېر ښکلی او هلته نفرت هات ته رسېدلې وي او چېرته چې بدبخته پښتانه اوسي او ته د خر نه مه راځه زه لاړمه ته د خر نه مه راځه زه لاړمه ته د خر نه مه راځه زه لاړم او غرونو کې بازیان اوسي کارغه اوسي او غرو کې ازمرې خپلو وژلی دی غرو کې ازمرې خپلو وژلی دی اوس د ازمري کور کې ګیدړ اوسي لیوه اوسي او داسې در په در پښتانه نه وي خدا افغان صاحب داسې در په در پښتانه نه وي خدا او کاڼې چې په خپل ځای وي درانه اوسي او هغو ته قایله په لاس څه ورشي پاتې د کروان شي چې ویده اوسي ډېر زبردست ډېر ښکلي خوندور شعرونه او ډېر خوند یې وکړله مینهوالو دا وې موږ سره قایل صاحب په نن خپرونه کې شریک وو مننه یې کوو چې د موږ له ټیم وخت راکړو او روانې خپرونې پورې موږ سره اوسېږو لوی الله په امان